غني یو ساختماني انجینر دی. هغه د یو کور نقشه جوړه کړې ده. د یوې کوټې د مساحت اندازه 1400 برابره لویه له هغې اندازې ده چې په نقشه کې رسمه شوې. د دې کوټې د طول اوږدوالی په نقشه کې 3 انچه دی. پیدا کړئ چې د کوټې د طول اصلي اندازه به څو فوټه وي. ښه، لکه څرنګه چې دا ماته په زړه پوری ده، حتما به دا تاسو ته په زړه پوری وي، ځکه موږ دلته 2 بېلابېل واحدونه لرو، یو انچ ده او بل هم فوټ ده. ښه، راځئ د ده لپاره چې تاسو پرې لږ ښه پوه شئ. دلته زه یو کوټه په مربع شکل رسموم. دا که یو کوچنی کوټه وي، د ده اندازه 1 متر 1 واحد وي او د ده هم 1 واحد وي. نو که چېرته زه دلته اوس همدا کوټه په یو غټ مقیاس رسمه کړم، داسې په غټ مقیاس داسې یو کوټه رسمه کړم، که چېرته دلته خو د ده مساحت 1 کېږي، نو طبعا اوس که چېرته زه د ده دا زل هم ضرب د 2 کم، نو دا کېږي 2 واحده، او دا زل هم ضرب د 2 کم، دا هم کېږي 2 واحده. خو دلته مساحت بیا لږ توپیر مومي. دلته مساحت 2 ضرب 2 کېږي 4 واحده. دلته ګورئ چې موږ کله د مقیاس ضریب 2 که مساحت 4 سو. یو بل څه سي، دلته که چېرته اوس موږ دا ضرب د 3 کو، دا هم ضرب د 3، دا خو ضرب د 2 و. اوس که چېرته دا ضرب د 3 کو، اوس دا کېږي 3 واحده او دا هم کېږي 3 واحده. خو مساحت کې بیا یو څه توپیر راځي. مساحت څو واحده کېږي؟ مساحت 9 واحده کېږي. اوس نو هیلهمند یم چې تاسې دلته هماغه اصلي نقطه اخیستې وي، هغه داسې چې کله موږ یو شی په یوه مقیاس سره غټو، نو د هغه مساحت د مقیاس د ضریب په مربع زیاتېږي. دلته موږ وکته چې ضریب 2 و، مساحت 4، که ضریب 3 سي مساحت 9. اوس راځم دا بیرته پاکوم، یعنې غواړم چې خپل اصلي سوال ته رسم. دا هم پاکوم، 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 دا هم پاکوم او دا هم پاکوم. اوس راځو خپل اصلي پوښتنې ته. زموږ اصلي پوښتنه دا وه چې د دې مساحت چې ده 1400 برابره لویه ده، یعنې دغه د دغې کوټې مساحت چې ده دا 1400 ده، دا 1400 ده که دا چېرته یوي. اوس نو باید موږ هغه عدد پیدا کړو چې بیرته خپل ځان سره ضرب سي، هغه 1400 سي. یو څه چې دلته د ما کار اسانه یي هغه دا ده چې زه دلته دا 14 وینم، نو د ما په مغزو کې دستي 4 راځي، ځکه 4 ضرب 4 کېږي 14. بیا دلته 2 صفره دي، نو 2 صفره باید زیات سي، نو 40 ضرب 40 کېږي 40 ضرب 40. نو دا زل هم 1 واحد، دا زل هم 1 واحد. نو د مقیاس ضریب پیدا سو چې د مقیاس ضریب څو ده؟ 40 ده، دا هم 40، دا کېږي 40، دا هم کېږي 40. که تاسې په ده نه یې پوه سوي یاستئ چې 40 لکه ما څه وي موږ کوی سو دا ضرب کو، هغه داسې سیم 4 ضرب 4 ما وویلی څو کېږي؟ 14 کېږي، خو دا 14 نه بلکې 1400 بیتي. نو یو صفر دوی ته زیاتوم، 40 ضرب 40 مساوي کېږي له 1400 سره. اوس راځو خپله پوښتنه ځوابو. دا که چېرته داسې یو کوټه وي چې د ده طول ده 3 انچه، د ده طول ده 3 انچه. عرض فرق نه کوي ځکه موږ ته تنها طول مهم ده. فرض وکوئ دا هم 3 انچه ده. دا داسې یو کوټه وي، موږ دلته د دې کوټې یو داسې یو غټ مقیاس لرو. دا په رښتیا کې همدومره به نه وي، خو تاسې فرض وکوئ. نو موږ دلته د مقیاس ضریب لرو چې 40 ده، یعنې دا هم باید ضرب د 40 سي، دا هم ضرب د 40، دا کېږي 120 انچه، او دا هم باید ضرب د 40 سي، دا هم ضرب د 40، دا هم کېږي 120 انچه. اوس دلته پوښتنه دا ده چې موږ باید دا په فوټ پیدا کړو. اصلي پوښتنه دا ده چې موږ باید دا په فوټ پیدا کړو. یو څه تل په یاد ولرئ چې
یو فوټ دا مساوي کیږي له 12 انچو سره. یو فوټ مساوي کیږي له 12 انچو سره. نو یو فوټ چې 12 انچه وي نو 10 فوټه څونه کیږي؟ 10 فوټه څونه کیږي؟ 120 انچه. نو جواب 10 فوټه سو. څه دلته که د انګلیسي ګرامري قوانین په نظر کې ونیسو نو دلته د فوټ په ځای فیټ نوشته کیږي. دا د فوټ جمع راځي یعنی 10 فیټ. اوس که تاسو چیرته غواړئ دا د ریاضي په سیستماتیک ډول حل کړئ نو داسې حلولی سئ. 120 انچه 120 انچه موږ په 12 انچ پر فیټ وویشو ځکه نو چې 12 انچه یو فوټ ده. نو دلته دا انچ له دې انچ سره خلاصیږي. دلته 12 120 په 12 وویشل سي مساوي کیږي له 10 فیټ سره. نو زموږ جواب 10 فیټه ده. نو د دې کوټې د طول اصلي اندازه به څومره وي؟ 10 فیټه به وي یا 10 فوټه به وي.